پښتنو اول د ملا صاحب د وظیفو اوري بیا په خبرې کو. یو عمل د تخیم د هر اسلامی میاشت چې کله میاش وګوري د هر اسلامی میاشت چې میاش وکته شو نو رومبنه منګل پکې راغی د نه ورځ نو د نه ورځ باندې سحر ماسپخین ماخام درې منځونو پسې وزلی الحمد وایا سحر موزلی وایا ماسپخین بیا وزلی وایا ماخام مانځه پسې بیا وزلی وایا نه ورځ د چهارشنبه ورځ باندې بیا سحر مانځه پسې وزلی وایا ماسپخین پسې وزلی وایا ماخام پسې بیا وزلی وایا او د زیارت ورځ باندې بیا سحر وزلی وایا ماسپخین وزلی وایا ماخام وزلی وایا کورس برابر شو. دا سورہ فاتحه ته په دې طریقه ویلا ستا په کور کې چې څومره بیماری دي چې څوک هم پیدا مې یقیني به الله پاک غلا شفا ورکړي او دا خبره زما پیر او مرشد حضرت مفتی فرید رحمت الله علیه نور الله مرقده تجلیات فریدی کې لیکل دا زما طرف نه تاسو ټول ته اجازه ته ویل شي خپل بیماری خپل تکالیفو کې سورہ فاتحه علماوی دا اسم اعظم تاسو د مولا صاحب د وظیفو اوریدا چې پکې وایي چې کله اسلامي میاش راوخیږي او وړمبه منګل راشي یعنی منګل بود او جمعرات په دې درې ورځو کې د درې منځونو نه پس کوم منځونه دي سحر ماسپخین او د ماخام د منځونو نه پس تاسو وزلا سوره الفاتحه وای او بیا چې تاسو په کور کې څوک ناجوړی پاغوي دم کوي نو هغه بخشي هر قسمه بیماری چی او دا فرمایي چې ردا وظیفه مالا زما استاد محترم رحمت الله علیه را کړی او زم تاسو ته د اجازه درکوم څومره لوی احسان د باندې وکړو او دا وظیفه چې دا پورا د درې ورځو کورس دی. کمی ورځې دي منګل بود جمعرات. نو زه د دې مولانو په خدمت کې عرض کوم چې زما تاسو سره څه اختلاف نشته دی خو تاسو چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د امت د مرونه تړلې دی غوړندینو ته چولې دي ساروین ته جوړ کړي دي او چې کم خوای بیا نو بس زید سره نور د دې امت نه غویان ما جوړوي ساروی ته ما جوړوي. دا وظیفه کو چېرې د کار وظیفه وي نو انګریزان کمقلو چې هسپتالونه جوړول او بیا یو ډاکټر یعنی تاسو تو ګورئ چې په تمام شعبو کې د ټولو نه ګرانه شعبه چې دا د زده کړې نو هغه میډیکل دی او د ټولو نه قیمتي یعنی په کوم چې ډیر خرج کیږي نو هغه دغه میډیکل دی. یو ډاکټر چې جوړیږي نو په کروڑو روپۍ خرج کوي او یو ډاکټر چې کله د میډیکل کالج ته داخل شي د هغې ورځ نه والا تر مرګه پورې د کتاب نه سر نه اوچتی د ورځې په هسپتال کې یا په کلینیک کې او د شپې دی غریب چې دی د کتابونه ګوري. نو کوچرې په وظیفو باندې کار کېدلې نو دا ډاکټر لیونی و چې په کروڑو روپۍ خرڅ کوي. دا لیونی دی چې هره شپه دی کتابونه وایي. دی لیونی دی چې اته لس او 12 غنټې په هسپتالونو کې ډیوټي کوي. دغه درې ورځې وظیفه بس پوره وه او بیا خو داسې وظیفه ده چې د هر مرض علاج دی په دې کې. زما عزتمندو په اسلام کې د منتر او د وظیفو د سره ډو حیثیت نشته. اسلام د منترونو دین نه دی. اسلام درس ورکوي د عمل د ایمان یعنی د الله سره د کلک تعلق. وظیفه دا د تعلق سیز نه دی او بیا د کلک تعلق سره سره عمل صالح چې ورته وایي فسادي عمل نه تعمیری عمل. نو کوچرې فرض کا د اسلام نه منګه تعمیری عمل وباسو او تش په دې منترونو باندې منګه انحصار وکړو نو دا بیا دین نه دی. رسول پاک صلی الله علیه وسلم او ټولو پیغمبرانو کم دین راوړی دی نو هغه د ایمان او د عمل دین راوړی دی. خو افسوس کوم په دې مولانو باندې او په دې پیرانو باندې چې دی د خپلو لږو مفاداتو دپاره چې بس لږې پیسې دې ته میلاو شي
د خپل لږ شهرت لپاره دی د الله تعالی هغه دین چې دی هغه بالکل بدل کو. دا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دین نه دی، دا د دې مولانو خپل جوړ کړی شوی دین دی. د انګریزان دا سب بیوقوفو چې دی اسپیټالونه جوړول. تاسو ته پته شته دی چې یو دوايي مارکیټ ته راوځي نو په دغه دوايي باندې څومره ریسرچ شوی، څومره تحقیق به شوی، په شلونو کالو نه په سوونو کالو په هغه باندې تحقیق شوی، او په دغه دوايي باندې څومره خرچه شوی، څومره تجربه نه دي په تجربو باندې په کروڑاو او په اربونو باندې خرچي کیږي. حالا یو نسخه مارکیټ ته راوځي او بیا ډاکټر ته وایي چې ته دا نسخه د فلانی مرض د پاره خلقو ته تجویز کولی شي. ډاکټر هم دغه کاري دانا چې دغه نسخه د هر مرض علاج دی، نه نه نه. او بیا په جسم کې مختلف اعضاء دي، سترګې دي، غوږونه دي، جبه ده، حلق دی، دماغ دی، زړه دی، رګونه دي، معده ده، د هر اډوکي دي، د هر اعضاء چې دي د مختلفو اعضاء مختلف ډاکټران دي، مختلف ماهران دي. او بیا د هر مرض چې دي دا نه چیرې د سترګو ډاکټر به د هر مرض علاج کوي، د غوږونو ډاکټر هم د هر مرض علاج کوي، د طب او د ټوخي ډاکټر هم د هر مرض علاج کوي. نه نه نه، دا د دې خپل ماهرین دي. د دې دومره تحقیق باوجود، د دې دومره خرچو باوجود د میډیکل د شعبې دا حال دی. خو نن زما مولا هغه د خپل استاد په کتاب کې لوستي او بس داسې یقین پې وکړي او داسې پې ایمان راوړی د ده په الله باندې ایمان نشته دی، د ده په رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نشته، د ده په قرآن باندې ایمان نشته دی، د ایمان صرف او صرف په خپل پیر او په خپل استاد دی. نو بس د دغه وظیفه چې کله وګوري چې اوه دا خو زما استاد لیکلی ده نو هغه بیا د هر مرض علاج شي. زما عزتمندو پښتنو تاسو ته خواست کوم چې دا خلق وپېژنئ. دا وظیفوي صاحب چې دی، دا ملا صاحب دا چې وظیفې ورکوي، نو زه به نور هېڅ نه ویم، خو دا دعا کوم چې الله دا ملا په خپله په یو داسې مرض نه جوړه کړي چې د هغې مرض نه دی په مرګ خلاص شي او مرګ ولم زر رانه شي، مرګ ولم په اسپتال کې راشي، لکه زمونږ په ژوندانه باندې، ستاسو په ژوندانه او زمونږ په ژوندانه باندې چې مرګ ولم په اسپتال کې راشي. زه به بیا وګورم چې کله دی ناجوړه شي نو دی چې تاسو ته کومې وظیفې ښیي په هغې انحصار کوي، په هغې باندې خپل علاج کوي، که نه دی اسپتال ته ځي او دی ډاکټر لځي. دې پیرانو دې مولانو تاسو لیوني کړي. دا د ریوڼ یو امیر عبدالوهاب دغه نوم و، زمونږ د پښتنو خدای و، پښتنو به ورته سجدې کولې او هغه به د هر مرض دپاره وظیفه ویله، د دې مرض دا وظیفه ده، د دې مرض دا وظیفه ده. او دا پښتنو دومره بېوقوفه او د هغه منونکي دومره بېوقوفه چې په خپله یې ټول عمر اواز نه راوتو د مرۍ نه. نو دا ورته چا نه وي چې د خدای دوسته ته خو اول د خپل مرۍ علاج وکړه که نه په وظیفه باندې چې څوک په ناجوړو شو هلکه څه چل دی په ښځه مې کینسر دی به یې غواګانې حلالې کړه، ښه خدای به یې ښه کړي. بیا هلکه څه چل دی بی ابي زمزم مسکا، دا دعا وکړه، هغه دعا وکړه، او خلک کوي دغه، او بیا په دروغ وایي موږ سم شو. نو آیا حاجي عبدالوهاب ابي زمزم نه دي څکلي؟ دغه خو څښاک دغه د ابي زمزم اوبه وې، د خپلې غواګانې نه شي حلالولی، د صدقه نه شو ورکولی. خو نه په صدقو ورکولو مرض تختی، نه په وظیفو ویلو مرض تختی، نه په منځونه کولو مرض تختی. مرض دا یو سبب دی، د څه وجې نه راځي او د دې علاج هم الله تعالی په اسبابو کې ایښی دی. لہذا زه پښتنو ته خواست کوم چې تاسو چې کله بیمار شئ نو د مولانو وظیفو له مه ځئ. هومیوپیتک نه علاج کوئ، طبیب نه علاج کوئ،
ډاکټر لځئ خدا وظیفې به تاسو مرګ لبوزي. چې کله یو مریض ناجوړه شي نو هغه ته د دې یعنی د داسې استاد د داسې مولا د وظیفو پته ورته وچلیږي. نو لیونی دی چې هسپتال ته ځي او خرچې کوي. لیونی دی چې په ځان کې چړیا چاکوان وهي او قنچانې وهي. هغه به وایي چې بی په ما باندې دغه وظیفې ووایي او دم مې کوي. نو بس مولان به راځي او دمی به او دی به وایي چې په دې هفته کې به سم شم په دې هفته کې به سم شم او تر دې پورې چې مرض به په دې وجود کې کور وکړي او بیا به هم هغه مرض لا علاج شي او دی به پرې مړ شي. نو د ده وظیفې چې څوک واوري او هغه مریض صرف په وظیفو انحصار وکړي او دی مړ شو ځکه چې علاج خو شته دی نه شفا شته دی نه په وظیفو کې نو د دې قاتل څوک شو هم دا مولا قاتل شو. د د قتل ذمہوار څوک دی هم دا مولا دی هم دغه پیری. په خپله چې ناجوړه شي ډاکټران نه منډې وخي. په خپله ما حاجي عبدالوهاب صاحب په خپله لیدلی دی چې تاسو ته ما ووایي چې نور ته به یې وظیفې ښولې خو په خپله ورسره دومره دوایانې به یې ګرځولې دومره لوښې و دوایانې به ورسره ګرځېدې هر وخت به یې دوایي خولې ته اچوله. نو زما عزتمندو دا مولان چې څه وایي په خپله نه کوي. نو د الله د رضا دپاره دا خلک وپېژنئ او الله تعالی شفا ورکوي. شفا و اذا مرضت فهو یشفین. کله چې انسان ناجوړه شي ابراهیم علیه السلام وایي کله چې ناجوړه شمه نو ماله شفا زما رب راکوي. په دوایانو کې شفا نه ده خو د دوایې په برکت به درکوي. دغه سبب دی وظیفو کې الله تعالی هیڅ شفا نه دی.